دلته څومره ناست یې نو عالمان سره مینه به کوې ښه محبت به کوې څوک وایي دا سیاسي مولا دی دا مې پکې نه دی خوښ نه هر یو عالم په مخ د ځمکه خدای ته د دین کار دی او د دین خدمت کوي ګورې ښه هغه په لویه سطح خدمت کوي د علماو خو ډېر برکت دی یو دا دعوت تبلیغ چې دی ورشه نن په دنیا کې خلک خدای څونه مسلمانان کړل څومره خدای خلک نیکان کړل څومره خلکو ګیرې پرېښودې څومره خلکو منځونه زده کړل دا د یو مولا برکت دی او د خدای فضل هغه مولا څوک دی مولانا الیاس رحمت الله علیه بچې د هلکانو ته هم د علماو سره قدر به کوې ښه او چې کوم دا نوجوانان خو یو بل سره دوستانې ساتي چې کوم هلک ستاسو مخکې د مولا بد وي هر مولا چې وي ورته وایي په قلار کښېنه ظالمه زمونږ دا ښکلی عقیده دا ښکلی اعمال اخلاق دا پیغمبر چې را باندې پېژندلی دی دا د مولا صاحب د برکته درونو په دې خبرو اکتفا کوم زه ناجوړه مې د بېګام د ډاکټر نه راغلی سار مې هم ډریپ ښې جوړې دی بېګام مې هم ښې جوړې او ما پروګرامونه یو څو ورکړي دې ورځو کې زه نه ورکوم ځکه هلته دوه مدرسو کې مې درس خو دوی سره ډېر محبت نه دوی وله مې ورکړه او بیا چې یو څو مې ورکړه مې کینسل کړل مې نه شم راتلی خو زه مې دوی له به راشم نو ستاسو مینه مې ولیده نو بیان مې راته ډېر وکړ ورنه ما وایي زه به لږې خبرې کوم تاسو ډېر ښه خلک یې په دومره شوق راغلی یې په دومره مینه راغلی یې او تاسو د علماو خادمان یې که خیري او دا د ډېر ماشومان واړه پکې فارغ هم شو الله هم خوشحاله کا او باباجي راغلی دی تاڼې باباجي شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتهم هغوی به بیان کوي انشاءالله اخیری دعا به هم کوي او زه به په دې خبره اکتفا وکړم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین